د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه منل شوی او د شل ورځو لوبو تر ټولو غوره لوبغاړی دی چې دا خبره نه یوازې دا چې افغانان مني بلکې آی سی سی هم مني د استرالیا کرکټ بورډ یې هم مني او د نړۍ مشهور او نومیالي لوبغاړي هم دغه خبره مني او کوي. اوس تازه د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي او کمنټیټر نوجود سنگ سیدو د راشد خان په اړه ورته څرګندونې کړې دي چې د افغانانو زړونه یې ګټلي. نوجود سنگ سیدو په خپلو تازه خبرو کې ویلي دي چې که چیرته هغه د نړۍ له ټولو غوره لوبغاړو څخه لوبډله جوړوي نو تر ویراټ کوهلي به هم هغه لومړی راشد خان دغه لوبډلې ته انتخاب کړي. نوموړي همداراز د راشد خان په اړه تر دې پورې ویلي دي که چیرته په لوبډله کې یوازې د یو لوبغاړي د انتخاب حق ولري او ورته وویل شي چې په ویراټ کوهلي یا هم راشد خان کې یو ورته غوره کړه نو هغه به ورته راشد خان انتخاب کړي. د یادولو وړ ده چې یوازې نوجود سنگ سیدو نه بلکې د نړۍ ګڼ شمېر کرکټرانو د راشد خان په اړه ورته څرګندونې کړې دي. راشد خان هغه څوک دی چې د نړۍ په کچه د افغانستان نوم ځلولی او درناوی وربخلی دی. د استرالیا کرکټ بورډ چې څه وخت مخکې له افغانستان سره د لوبلړۍ نه کولو اعلان وکړ، راشد خان په یوه مرکه کې دغې ته هم په خپل غبرګون کې ویلي وو چې تاسې زما هیواد سره لوبې نه کوئ او غواړئ چې زه ستاسې په بیګ باش کې ولوبېږم. زه باید په دې اړه فکر وکړم ځکه چې زما لپاره مې هیواد تر هر څه مهم دی.